ژوند اشرف غني داسې یو سپین ږیری چې یو ځل ووایي چې دا کار کوم بیا له هیچا نه هم نه ډارېږي، بیا هغه کار کوي که د سر په بیه هم تمام شي. ملګرو، افغانستان د همسایګانو سره پر اوبو له اوږدې مودې څخه په جنګ اخته ده چې د دغه اوبو پر سر یې ډېرې سختې قرباني ورکړې. تېره ورځ غني ویلې چې اوبه نورې مفته نشته، که غواړې پیسې راکړه، که نه نو په مخه دې ښه. ملګرو، راځئ چې دا قصه تازه تر کومه ځایه ورسېدله ویډیو تر اخره وګورئ چې په موضوع پوه شئ. که مو خوښه شوله نو درسره ضروري لایک کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو د مدیریت په برخه کې د شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 9 پروژو تړونونه تازه دمې لاسلیک کړي دي. دغه وزارت وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر جدي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د اقلیم تغییر او د نفوسو زیاتوالو د اوبو پر وړاندې سترې ننګونې دي چې له دې امله د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا پیدا شوې ده. یاد وزارت وایي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د هیواد په کچه شاوخوا 300 لوی او واړه د اوبو بندونه جوړ کړي. دوی وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړی دی او همداراز د اوبو د مدیریت په برخه کې قانون هم جوړ کړی دی چې په دغه برخه کې به ګټور تمام شي. د دغه پروژو په لړ کې به نه یوازې دا چې په هلمند، بلخ، پنجشیر، کاپیسا او نیمروز ولایتونو کې د سیندونو غاړې په اساسي شکل جوړې شي، کانالونه به جوړ شي او ژورې څاګانې به ویستل شي. همداراز لسګونه خلکو ته به پکې کار زمینه برابره شي او د اقتصادي وضعیت به ورسره ښه شي. همداراز اوبو په مدیریت شي او د کورونو د تخریب مخنیوی به هم وشي. د یادولو ده چې د ځمکې لاندې اوبه هر کال مخ په ښکته روانې دي چې پلازمینه کابل هم له دغو سختې ستونزې سره مخ دی. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې جدي اړتیا ده چې د اوبو مهار کړي او په سم ډول یې مدیریت وکړي او په دې برخه کې دوی ډېر جدي کارونه باید ترسره کړي او دوی وایي چې موږ جدي یو. هیوادوالو، اوبو سره ډېر زیات ګزاره کوئ چې ډېر خطرناک وخت را روان ده. اوبو په وچېدو دي، کمیږي. خدای مه کړه چې له دې لوی او ضروري نعمت نه په کمښت سره یې مخ شو. ډېری کسان چې زه شخصا وینم دومره اسراف کوي چې حد هم نه وي معلوم. نلونه، شاورونه، دا ټول اسراف ده. که یو وار ورسره مخ شولو نو ډېر زیات به مو وکړوي. نو راځئ چې خپلو بچیانو ته دا ور زده کړو چې اوبو څنګه باید مصرف شي تر څو د اوبو مهار وکړای شو. درنو لیدونکو او مینوالو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.